بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع هغه د الله رب العزت د وجود بیان او په هغه باندې عقیده ساتل او د هغه دلایل. ځکه د یو مسلمان لپاره د ټولو نه لومبنۍ بنیادي عقیده په الله تعالی باندې ایمان راوړل دي. که یو انسان په دنیا کې څومره نیک کارونه وکړي، په هر څیز باندې ایمان ولري خو هغه د الله په وحدانیت باندې ایمان ونه لري، نو هغه ته مسلمان نه ویل کیږي. نو د یو مسلمان لپاره د ټولو نه لومبنۍ بنیادي عقیده په الله تعالی باندې ایمان راوړل دي. جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام یو ځل په انساني شکل کې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله په خدمت کې حاضر شو او څه سوالونه یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړل او په هغه کې لومبنی سوال دا و چې مل ایمانو یا رسول الله، د الله پیغمبره ایمان څه چیز دی؟ ایمان څه ته وایي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت. ایمان د دې څیز نوم دی چې ته په الله باندې ایمان راوړې، د هغه په فرشتو باندې ایمان راوړې، د هغه په کتابونو باندې ایمان راوړې، د هغه په رالیږل شوو رسولانو باندې ایمان راوړې او د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړې، تقدیر باندې او د مرګ نه پس ژوندي کېدو باندې ایمان راوړې. دا د رسول الله ځواب و جبرائیل امین ته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول څیزونه ذکر کړل او وی فرمیل چې په الله تعالی باندې ایمان راوړل دي. یعنی ایمان څه ته وایي؟ په الله تعالی باندې ایمان راوړل دي. د ټولو نه لومبنی څیز چې رسول الله هلته ذکر که هغه څه و ان تؤمن بالله، چې ته په الله باندې ایمان راوړې او د ایمان راوړلو په سلسله کې د ټولو نه لومبنۍ عقیده د هغه وجود منل دي چې ذات د الله تعالی موجود دی. ځکه چې هغه موجود ومنو نو هله به خبره وړاندې چلیږي چې بیا په الله باندې ایمان راوړو، د هغه خالقیت، د هغه مالکیت او د هغه عالمیت او د هغه قدرت به بیا وروسته منو. ځکه کوم سړی چې د الله تعالی وجود نه مني، د هغه په وړاندې د الله د توحید یا د فرشتو او رسولانو ذکر کول دا ټولې خبرې به بیمعنا وي. په مخکې زمانه کې هم داسې انسانان ول چې هغوی به الله نه منه او هغوی به په دې فکر کې چې دا کائنات په خپله جوړ شوي او دا نظام په خپله چلیږي او دا کارونه ټول د تقاضا مطابق کیږي. په نننۍ زمانه کې هم داسې کسان شته چې هغوی هم د الله د وجود نه منکر دي، لکه کمونستان چې ول د الله وجود یې نه منه. نو د الله تعالی د وجود ثابتولو لپاره د دین علماو، واقعي علماو همیشه د منکرینو په وړاندې داسې دلیلونه بیان کړي دي چې هغې ته فطرتي دلیلونه وایي. یعنی د دنیا د څیزونو پیش کولو سره د الله وجود ثابت کړی دی او دا دلیلونه دومره ښکاره او واضح دي چې د جاهل نه جاهل سړی هم دې باندې پوهیږي او همدارنګه هغه څوک چې عالم وي الله څه پوهه ورکړي هغه به پخپله پوهیږي. زه به څو واقعې تاسو ته واورم. حضرت امام شافعی رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه چې تا د الله وجود څنګه وپیژندلو؟ یعنی څنګه پوه شو چې الله موجود دی او الله یو دی؟ امام شافعی رحمه الله ورته وفرمایل چې ما الله رب العزت د توتانو د پاڼو نه وپیژندلو. د توت ونه به م لیدلی هغه ځان ته ښې پاڼې لري. ما الله رب العزت د توت د پاڼې نه وپیژنده. وای څنګه دې وپیژنده؟ ځکه وای دا پاڼې دي چې دا چیلۍ هم خوري او دا پاڼې دي چې هغه هوسۍ او هغوی هم خوري او دا پاڼې دي چې د ورېښمنو چینجي هم خوري. نو چې کله یې چیلۍ وخوري یا غوا یې وخوري نو هغې ته الله رب العزت د دې نه شودې ورکوي او د هغو نه بچی هم پیدا کیږي.
او دا پاڼې چې کله هوسۍ او آهو خوري د هغې خېټې نه مشک راوځي او دا پاڼې چې کله د ریښتینو چینجی وخوري نو د خېټې نه وریښم راوځي. که چیرې دا د طبیعت په تقاضا سره په خپله کیږي نو دا فرق ولې دی؟ یو څیز دی چې مختلف څیزونه یا مختلف حیوانات یې خوري او د هغه نه مختلف څیزونه پیدا کیږي، دا په خپله باندې نه کیږي بلکې یو زبردست خالق او مالک شته چې الله دا کارونه کوي. دا فطرتي دلیل په دې باندې هر څوک پوهیږي. دویمه واقعه د امام احمد بن حنبل رحمه الله، جلیل القدر عالم امام، د هغه نه چا پوښتنه وکړه چې تاسو الله رب العزت څنګه وپیژندلو؟ د هغه نه چا پوښتنه وکړه چې تاسې الله څنګه وپیژندلو؟ نو امام محمد ورته وفرمایه چې ما الله داسې وپیژندلو چې د سپینو زرو یو کور ما ولید چې هغه سپینو زرو کور نه دروازه درلودله او نه یې کړکۍ درلودله او نه په هغه کې څه د هوا تللو لاره وه. نو ناڅاپه د هغه محل دیوال وچاودو، د هغه کور دیوال ونړېده، د هغه نه یو ځناور راووتلو چې هغه بر راووتلو، نو داسې حرکتونه شروع کړل لکه چې هغه ته باقاعده دننه تعلیم ورکړی شوی. خلکو پوښتنه وکړه چې امام دا د سپینو زرو محل څه څیز دی؟ دا د سپینو زرو محل یا کور کوم شی دی؟ امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته وفرمیل چې تاسې هګۍ ته نه ګورئ، د چرګې هګۍ ته. دا خو د سپینو زرو کور دی چې په دې کې سوری هم نشته. د چرګې لاندې 21 ورځې ایښودو نه پس چې کله د دې دیوال مات شي نو د دې د منځ نه یو وړوکی چرګوړی راووځي او بهر ته چې کله راووځي نو بغیر د چا د ښودلو نه د یو تجربه کار په شان هغه آوازونه کوي او دانه خوړل شروع کړي. نو په هګۍ کې دننه د هغه جوړونکی او د دانې اخیستل هغې ته چا ښودلي دي؟ دا خو هغه خدای دی چې کوم احسن الخالقین دی، فتبارک الله احسن الخالقین. او دا صرف د چرګې بچی نه دی، تاسې د غوا بچی وګورئ چې هغه کله د غوا نه پیدا شي نو هغه پیدا کېدلو سره د خپل مور سینې سره په خپله خوله لګوي او د هغې نه شودې روي. دا چا ورښودلي؟ تاسې د انسان ماشوم وګورئ چې الله زموږ یوې خور او مور ته اولاد ورکوي، هغه چې کله راپورته کړي د خپل مور سینې سره خوله لګوي او رودل شروع کوي. اوس هغه کم ذات دی چې دې ته یې ښودنه کړې ده چې ستا خوراکه او ستا رزق د ستا د مور په سینو کې دی؟ دا چا ورښودلي؟ او بیا دا چا ورښودلي؟ ته دا په خولې کې واخله او صرف په خولې اخیستلو سره چې ته په خولې کې واخلې تا ته شودې نه راځي بلکې هغه ته به زور ورکوې، ته به یې روې. سبحان الله. قدرمنو اورېدونکو تاسې په خپله لږ فکر وکړئ، ماشوم په دغه وخت کې په څه ژبې او لغت باندې نه پوهیږي. آیا چې د ټولې دنیا ماهر، تجربه کار، پروفیسران، ډاکټران، سایزدانان راټول شي د پیو څکلو او رودلو طریقه ماشوم ته ښودلی شي؟ بلکل نشي. دا د الله د قدرت نظارې دي. دا خبره ده چې حضرت موسی علیه السلام د فرعون د سوال په جواب کې وفرمایله چې کله فرعون پوښتنه وکړه فمن ربکما یا موسی، ستاسو رب څوک دی موسی؟ موسی علیه السلام ورته ویلي ربنا الذي اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، زموږ رب هغه دی چې هغه هر څیز پیدا کړو بیا یې هغه ته هدایت وکړو. یعنې کوم کار چې هغه و هغه الله هغه ته ور وښودلو. نو قدرمنو اوریدونکو دا د الله تعالی د وجود فطرتي دلیلونه دي چې په دې فطرتي دلیلونو باندې د الله وجود ثابتیږي. درېیمه واقعه زموږ د امام د پیشوا صاحب الزهد والتقوا امام ابو حنیفه رحمه الله واقعه ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې د هغه وخت بادشاه د هغه په دربار کې یو دهري چې د الله د وجود نه منکر و هلته راښکاره شه او مسلمانانو ته د مناظرې اعلان وکړه چې څوک دې ما سره مناظره وکړي. هغه دهري و د الله وجود یې نه منه. تاسې په کوم رب باندې ایمان لرئ؟ تاسې اول د هغه وجود ثابت کړئ، دې دهري به دا خبرې کول. نو د هغه وخت پادشاه امام ابو حنیفه رحمه الله پسې سړی ولیږه. امام صاحب تر ځای ورسېده نو امام صاحب د هغه نه ټول حالات واورېدل.
ویلې چې داسې دهري دی هغه د الله د وجود نه منکر دی او دا یې ویلي دي چې د ستاسو هغه لوی نه لوی عالم ما ته راولی چې هغه زما مناظره وکړي. امام صاحب هغه ته وفرمیل چې ته لاړ شه، زه اوس په نیم ساعت کې در رسېږم، درځم درپسې. هغه قاصد چې پادشاه رالیږلی و هغه واپس لاړه. نو پادشاه ته یې وویل چې امام صاحب په لږ وخت کې را رسېدونکی دی، را به شي. نو دهري هم پادشاه هم او د هغه دربار ټولو خلکو انتظار شروع کړو چې امام صاحب به راځي. امام صاحب تقریبا 3 ساعته پس دربار ته راورسېد. چې کله امام صاحب راورسېده نو د امام صاحب په لیدلو سره په دربار کې د ناستو مسلمانانو مخونه د خوشحالۍ نه ځلیدل. پادشاه هم شکایت وکړه او دهري هم شور جوړ کړه چې تاسو واده خلافي وکړه. تاسو ویلي و چې زه په نیم ساعت کې راځم او تاسو 3 ساعته او 4 ساعته تیر کړل. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا یو بې وسۍ نه ګیله منو بل نصیب د ډېر غمجنو لارې لرې لاندې ګڼوم په انتظار وسوځېدم د عشق په لاره چې راتلم د عشق په لاره. قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړي وي. نو پادشاه هم شکایت وکړه، دهري هم شکایت وکړه. امام صاحب ته ویلې چې تا واده خلافي وکړه، تا نیم ساعت ویلی او ته 4 ساعته او 3 ساعته پس راغلی. نو امام صاحب د دربار خلکو طرف ته متوجه شو او د خپل د ناوخته راتللو عذر بیان کو چې ما سره نن یوه عجیبه او نااشنا واقعه راپېښه شوه. د هغې په وجه باندې په ما باندې ناوخته شوه او زه ناوخته راورسېدلم. نو امام صاحب وفرمیل چې زه کله د کور نه راووتلم چې کله د دجلې دریاب غاړې ته راغلم نو زه به د دجلې سیند نه راپورې وتلم، بیا به پادشاه کور ته راتلم. هلته چې زه ګورم بلکل هیڅ کشتۍ هم نشته او هلته کوم کشتیوان ما ته هم په نظر نه راځي. نو زه پرې خوشانه شوم چې اوس څه وکړم. په دې سوچ کې ومه چې ناڅاپه زما د سترګو په وړاندې هغه ونې چې د دجلې د دریاب په غاړه باندې لګېدلې وې هغه په خپله کټ شوې. هلته څوک نه و چې کټ یې کړي، په خپله کټ شوې. او بغیر د هغه نه چې هلته کوم نجار او ماشین وي د هغو ونو نه لویې لویې تختې جوړې شوې او ما ورته کتلې چې بیا دغه تختې په خپله سره یو ځای ولګېدلې او د دریاب نه د اوسپنې میخونه راووتل هغه په خپله په دې تختو کې ولګېدل. څوک تخته لګوونکی دلته هم نه و او څوک هم نه و چې دا میخونه او دا کوکې ټک وهي. کشتۍ تیاره شوه. چې کله کشتۍ تیاره شوه بیا د خپله دریاب نه یو قسم تارکول او قیر راووت چې هغه د کشتۍ د تختو په منځ کې هوار شو تر څو چې کشتۍ ته اوبه پورته نشي. کم کشتیوان هم نه و، دا کشتۍ خپله په دریاب کې روانه شوه، زما خواته راغله. نو زه په دې کې سور شوم او هغه طرف ته زه د دې نه کوز شوم. نو ځکه زه ناوخته راورسېدلم. نو دا عجیبه او نااشنا واقعه پیښه شوه چې د دې په وجه ما باندې ناوخته شوه. او امام صاحب ویلې زه معذرت غواړم چې تاسو ته څه تکلیف ورسېده او تاسې انتظار وکړه. امام صاحب چوپ شو. نو هغه دهري فهرا ویلې چې امام صاحب دا خلک تا ته امام وایي او خپل ټولو نه لوی عالم تاسو ته وایي، خو تاسو د بېوقوفي او د کمقالتوب خبرې کوئ. او هغه دهري ویلې نعوذ بالله ته ماته پاگل او ته ماته کمعقل معلومیږي. آیا داسې هم کیدی شي او آیا دا خبره هم عقل کې راتلی شي چې بغیر د کم نجار نه دې ونه په خپله پرې کړی شي او بغیر د کم نجار نه دې تختې په خپله جوړې شي، بغیر د هغه چا نه چې میخونه ولګوي هغه تختې دې په خپله یو ځای شي او په هغه کې دې میخونه په خپله ولګي او بغیر د کم کشتیوان نه دې کشتۍ په خپله روانه شي. څومره لویه د بېوقوفي خبره ده، دا څومره لوی دروغ دي ویلي دي. ما ته خو ته بېوقوفه معلومیږي. دا دهري امام صاحب ته ویل. امام صاحب خاموشي او اطمینان سره د هغه ټول تقریر واورېدلو. کله چې هغه خپل تقریر ختم که نو امام صاحب د دربار خلکو طرف ته متوجه شه او دې دهري طرف ته هم متوجه شه او ورته ویلې چې ای بېوقوفه. امام صاحب ورته وایي هر کله چې یو وړه شان کشتۍ په خپله نشي جوړېدلی او بغیر د یو چلوونکي نه هغه نه روانیږي، ستا عقل د دې منلو دپاره تیار نه دی، نو دا دومره لویه د کائناتو کشتۍ
چې د دې فرش دومره لویه ځمکه ده او د دې چت دومره لوی آسمان دی او په زرګونو قسمه مخلوقات په دې کې اوسیږي او د یو مقرر نظام لاندې دا کشتۍ داسې روانه ده چې د زرګونو کلونو تیرېدو باوجود د دې په نظام کې په اندازه د یو دقیقې هم فرق رانغی د دې په نظام کې څه نقصان رانغی دا دومره لویه کشتۍ بغیر د یو جوړونکي نه په خپله جوړه شوه او بغیر د یو چلونکي نه په خپله چلیږي دا زیاته د بیعقلي خبره ده او که د یوې وړې شان کشتۍ په خپله جوړېدل او په خپله چلیدل اوس ووایه چې زه بېوقوفه او کمعقل یم او که ته بېوقوفه او لیونی چې ته دا وایې چې دا کائنات په خپله جوړ شو او په خپله د دې نظام چلیږي او د دې جوړونکی او چلونکی څوک نشته نو چې کله امام صاحب دا خبره ویله په خلکو کې نارې جوړې شوې دهري شکست وخوړو او د هغه سره هیڅ جواب نه و نو امام صاحب د یو فطرتي دلیل په وجه باندې د الله وجود ثابت کړ او امام صاحب یو فطرتي دلیل د هغه په وړاندې پیش کړو او داسې عجیبه طریقې سره پیش کړو چې دا دهري سره او د دهلي په پوهه کې هم راتلی شو او دهلي سره کوم جواب هم نه د حضرت علي کرم الله وجهه نه چا پوښتنه وکړه چې تاسو خپل رب څنګه وپیژندل هغه ورته ویلې عرفت ربي بفسخ العزائم ما خپل پروردګار د پخو ارادو ماتېدو نه وپیژندلو انسان چې کله یو کار کول غواړي د هغه پخه اراده کوي د هغه د پوره کولو دپاره ټول اسباب هم جمع کوي خو بیا هم دې زر هغه کار نه پوره کیږي نو معلومه شوه چې د دې نه پورته یو بل طاقتور ذات موجود دی چې په هغه کې البته نقصان راولي او ستا اراده نه پوره کوي په انسانانو کې زرګونو آرزوګانې او هیلې موجود دي او د خپل مقصد کامیابېدلو دپاره په زرګونه اسباب تیاروي خو کامیابي په سلو کې یو سړي ته کیږي یو کم سل ناکامه پاتې کیږي څوک غواړي چې اولاد مې وشي دوایانې خوري دعاګانې کوي تعویزونه کوي تارونه په خپل غاړه کې تړي شل کاله تیرېدو باوجود د اولاد نعمت هغه ته نه حاصلیږي بعضې غواړي چې اولاد مې ونشي خانداني منصوبه بندي باندې دوایانې خوري خو اولاد بیا هم پیدا کیږي نو یو غواړي چې اولاد وشي خو نه کیږي دویم غواړي چې اولاد مې ونشي خو کیږي یو غواړي چې نفع وشي خو تاوان کیږي نو په دنیا کې انسان په زرګونو خبرې غواړي چې دا وي او دا وي خو د هغې د غوښتلو او اسبابو اختیارولو باوجود څه هم نه کیږي او بعضې کارونه دی نه غواړي بلکې کوشش کوي چې داسې ونه شي خو هغه کار بیا هم کیږي مړه کیدل څوک غواړي چې کله د مرګ وخت راشي نو په سلګونو متخصصین ډاکټران تاسو راټول کړئ آیا هغه څوک بچ کولی شي لکه چې الله فرمایي فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون د مړه کیدونکي روح د بدن نه راوځي چې کله حلق ته رارسي نو تاسو هغه سره ناست یې ورته ګورئ ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون او موږ تاسو نه هم زیات دې مړه کیدونکو ته نږدې یو خو تاسو موږ نشئ لیدلی او ورپسې وایي فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین که تاسو په خپله دې وعده کې رښتونی یئ چې جزا او سزا به نه وي نو د مړه کیدونکي روح ولې نه واپس کوئ روح خو بیرته ورته راولئ نو قدرمنو اوریدونکو د انسان خواهشات نه پوره کیږي چې د دې نه معلومیږي چې د انسان د پاسه څوک بل ذات شته چې د هغه حکم او ارادې او قدرت سره هر څه کیږي زموږ غوښتلو او نه غوښتلو سره څه نه کیږي بل ذات شته چې هغه چلی د عربو یو شپونکی و هغه نه پوښتنه وشوه چې ته الله څنګه وپېژندل هغه وایي البعرة تدل على البعیر والآثار تدل على المسیر والسماء ذات البروج والأرض ذات الفجاج کیف لا يدلان على اللطیف الخبیر سبحان الله څومره عجیبه خبره ده چې یو انپړ او ناپوه سړی هم پوهیږي او وایي چې په لاره کې د اوښ پچې کتلو سره دا معلومیږي چې په دې ځای کې څه اوښ تلی دی او قدمونو نښو لیدلو نه دا معلومیږي چې دلته څوک تیر شوي دي نو دا د لویو لویو سپوږمۍ مر او سپوږمۍ والا آسمان او دا دومره فراخه ځمکه د داسې ذات په وجود باندې ولې دلالت نه کوي چې کوم لطیف دی او خبیر هم دی نو قدرمنو اوریدونکو د اسلام علماو د الله د منکرونو په وړاندې هره زمانه کې داسې قسمه دلیلونه پیش کړي دي چې هغوی چپه خوله پاتې دي نورې څه ویلی هم نه دي په قرآن کریم کې الله رب العزت هم د خپل وجود ثابتولو دپاره د فلسفیانه دلایلو په ځای د کائناتو مختلف څیزونه پیش کړي دي او د غور او د فکر دعوت یې ورکړی د دې قرآني دلیلونو معمولی شان نظاره به انشاءالله تاسو ته په بلې خپرونه کې زه وړاندې کړم
قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې